همداراز ښاغلی وفادار وایي چې شهید سردار محمد داود خان د ډیورند فرضي کرښاو د پښتنو او بلوڅو د موضوع په اړه هم پلانونه درلوده او غوښتل یې چې دا موضوع له پاکستان سره په سولیز شکل حل کړي چې له همدې امله د سرحدونو او قبایلو چارو مستقل ریاست په وزارت بدل او په کابینه کې ځای ورکړ. یو مملکت چې پاکستان ورته وایي یو څه موږ سیاسي اختلاف لرو عام غواړو چې د سیاسي لارې حل کړو. پاکستان څه داسې و چې دی د پښتنو بلوچو مسله بیخي د دغه نه دی نشه تېرېدی. دی د کوزو پښتنو نه هېڅ نشه تېرېدی چې اول صدراعظم شه په یغه وخت کې لویه جرګه یې راوغوښته یغه پرېکړه وکړه چې موږ د ډیورند خط په رسمیت نه منو. دغه خاص علاقه یې لرله رښتیا په هندوستان مسله ده به اوس لکه چې یو اړ د پرې وي او وجود ناقص د پښتونستان مسله ده.